پیپسي به د پښتونخوا وطنه څه وځي. دا پیپسي چې کله زموږ وطن ته راغلی ده، چې کله پیپسي زموږ خاورې ته راغلی ده، دلته ټارګېټ کلینګ شروع شوی دی، دلته بدامني راغلی ده، دلته ترهګري راغلی ده، دلته یې ډېت سکواډونه جوړ کړي دي، دلته خلک پورته کوي. چې چیرې د جنګ وخت وي، چیرې ستا د بهادرۍ وخت وي، چیرې د ټوپک وخت وي، هلته خو تا 2000 پتلونونه پرېښول، رامنډه دې کړله، تسلیم سولې. او دلته چې د چمن ولس پر امره غوښتنه درڅه کوي، امن درڅه غواړي، یو جمهوري مطالبه درڅه کوي، بیا ته د چمن پر ولس باندې راوځې، تا ټانکونه را ایستلي دي، تا اصلې را ایستلي دي. هلته د چمن مظلومه ولس، مظلومه شهریان په ګولۍ باندې ولي، پر هغو باندې تشدد روان کړی دی، د هغو قتلیام یې روان کړی دی. د دغه پر ضد باندې دا احتجاجي مظاهره روانه ده. عزیزانو، په دې باندې تاسو ټول خبر یاست چې د تیرو 8 میاشتو څخه په چمن کې په لکونو د چمن ښاروال په احتجاج باندې ناست دي، یو پرامنه پرلت روان کړی دی، او د هغه پرلت ډېرې آئیني او جمهوري غوښتنې دي چې کوم ریاست پاکستان پر ډیورین کرښه باندې د پاسپورټ پالیسي اعلان کړې ده، د هغه پرلتوالو او د چمن د ښاروالو دا غوښتنه ده چې موږ پر دغه ډیورین کرښه باندې د پاسپورټ پالیسي نه منو. عزیزانو، دا ډېره آئیني او جمهوري غوښتنه ده. یو خو دا دواړو خواو ته یو تاریخي ملت پښتانه افغانان اوسیږي، د هغو رشتې دي، د هغو کلي دي، مځکې دي، زراعت دي، کاروبار دی، او بلې خوا ته پر دغه کرښه باندې دواړو خواو ته بالخصوص په چمن کې په زرهو خلک د روزګار یو واحدنۍ ذریعه دغه د ډیورین کرښه دروازه ده چې سهار دا خلک اوړي، ماښام برته راوړي، د خپلو 2 وختو د ډوډۍ بندوبست کوي. اوس دلته د اسلام آباد واکدارانو دا پریکړه کړې ده چې دلته به خلک تګ او راتګ په پاسپورټ باندې کوي. نو دا یوازې د پښتنو سره هغه د یو تاریخي ملت د بیلتون یو پالیسي نه ده، بلکې دا د پښتنو یو معاشي قتلیام دی چې دا ریاست د یو منصوبې په توګه باندې دغه پریکړه کړې ده. د دې پښتنو معاشي قتلیام دا ریاست روان کړی دی په مختلفو شکلو باندې. یو شکل د دوی دغه پالیسي ده چې پر ډیورین کرښه باندې به تګ او راتګ په پاسپورټ باندې کیږي، او بلې خوا ته بیا موږ وینو چې کله د هندوستان څخه سکان راځي، بیا دلته د دې ملک وزیر اعظم، آرمي چیف او ټول ذمهواره خلک پر واګا باډر باندې ورته ولاړ وي، هغه بغیر پاسپورټه بغیر ویزې راځي، دوی ویلکم کوي، خوش آمدید ورته وایي، په غاړو کې یې نیسي، د هغو مهمان نوازي کوي. او بلې خوا ته چې دغه پښتانه افغانان خپل وطن ته تګ او راتګ کوي، هلته پنجابی سامراج ناست دی، او دا د ده خواهش دی چې دا به اوس په پاسپورټ باندې کیږي. نو عزیزانو، دا نه یوازې زموږ د دغه تاریخي ملت بیلتون دی غواړي، دغه تاریخي ملت سره ویشل غواړي، بلکې دا زموږ معاشي قتلیام دی. موږ په هیڅ صورت باندې هم د دوی دا پالیسي نه منو. او بلې خوا ته په چمن کې چې کوم هغه پرامنه مظلومه عوام ناست دی چې 8 میاشتې څخه پرامنه په جمهوري طریقه باندې د ده څخه خپل د آئیني غوښتنو، خپل د آئیني مطالبو غوښتنه کوي، هلته دی د هغو خبره نه اوري، بلکې دی پر هغو باندې تشدد کوي، پر هغو باندې دی شیلینګ کوي، پر هغو باندې دی لاټي چارج کوي. او عزیزانو، په کم چیرو باندې چې دغه د چمن ولس وشتلی دی، موږ پرون ورغلي یو، په دې کوټه سیول هسپتال کې د چمن زخمیان شته، د چمن په هسپتال کې تر 3 درزنه زیات زخمیان شته، پر دې باندې یې چړې کار کړي دي، د دې ټولو په بدنو کې چړۍ لګېدلې دي. دا کومې چړۍ دي عزیزانو؟ دا هغه چړۍ دي چې په کشمیر کې هندوستان پر کشمیریانو باندې دا چلولې، بیا دا خبره عالمي دنیا راپورته کړله، او عالمي دنیا پر دې باندې پابندي ولګوله چې دا د انسانیت قتل دی، دا ډېر یو غلط عمل دی. لہذا
دا چرۍ هیڅوک نسي کارولی خو دلته دا د پاکستان هغه مسلح فوج دلته په سپینه ورځ باندې د چمن پر عوام باندې دغه چرۍ وروي ګولۍ پر وروي موږ دا خبره دوی ته کوو چې چیرې د جنګ وخت وي چیرې ستا د بهادرۍ وخت وي چیرې د ټوپک وخت وي هلته خو تا 2,000 پتلونونه پرېښول رامنډه دې کړله تسلیم سولې هلته ته نه وجنګېدلې هلته تا په دېشته باندې ځان بریالی کوي او دلته چې د چمن ولس پر امره غوښتنې درڅه کوي امن درڅه غواړي یو جمهوري مطالبه درڅه کوي بیا ته د چمن پر ولس باندې راوځې تا ټانکونه را ایستلي دي تا اصلې را ایستلي دي چمن دې یرغماله کړی دی په چمن کې دې کرفیو لګولې ده هغه په 2 لاسه خالي مظلوم عوام ولس چې درته راوتلی دی ته پر هغو باندې ګولۍ ورئ نو لهذا که تاسو واقعي د جنګ شوق لرئ تاسو واقعي جنګیالان خلک یاست بیا په فلسطین کې هلته اسرائیل د 1 کال څخه ظلم روان کړی دی مهرباني وکړئ هلته ورسئ د اسرائیل سره وجنګېږئ د فلسطینیانو کومک وکړئ بیا هلته چې تاسو 80 کاله دا ترانې ویلې چې کشمیر زموږ شیرک دی نو بیا مهرباني وکړئ ورسئ هلته کشمیر د کشمیریانو پر څنګ باندې د هندوستان خلاف وجنګېږئ ستاسو ایمان به موږ وګورو خو لهذا دا کار دوی نه کوي عزیزانو هلته د هندوستان سره دوی د جذبه خیر سګالي تحت ترانې ورسره وایي چای ورسره کوي د فلسطین په خلاف باندې چې هلته اسرائیل کم جبر روان کړی دی کم بربریت روان کړی دی هلته د خوله چپه نیولې ده لهذا دی یوازې پر دا پښتنو باندې پهلوان دی دی یوازې پښتانه وژني دی یوازې پر پښتانه باندې خپله پهلواني ښکاره کوي نو عزیزانو دا له موږ سره یووالی غواړي اوس وخت راغلی دی چې موږ دغه دښمن ته جواب ورکړو بله خبره عزیزانو موږ په کار دا دی چې ټول پښتون عوام که هغه دلته د جنوبي پښتونخوا دی که د خیبر پښتونخوا دی موږ په کار دی د سوشل میډیا د لارې د ټویټر د لارې پر هر فلور باندې اوس دا خبره راپورته کړو چې اپسي به زموږ د وطنه څه وځي اپسي به د پښتونخوا وطنه څه وځي دا اپسي چې کله زموږ وطن ته راغلی ده چې کله اپسي زموږ خاورې ته راغلی ده دلته ټارګېټ کلینګ شروع سوی دی دلته بدامني راغلی ده دلته ترهګري راغلی ده دلته یې ډیت سکواډونه جوړ کړي دي دلته خلک پورته کوي دلته اغوا برای تاوان راغلی دی دلته د مځکو قبضې شروع سوي دي دلته زموږ د مدنیاتو قبضه روانه سوې ده دلته زموږ پر کاروبار باندې پابندي لګېدلې ده نو لهذا دا اپسي موږ ته هېڅ ضرورت نشته دا دلته تر اوسه پورې دوی یو پښتون هم نه دی ژغورلی بلکې په لکونو پښتانه دوی وژلي دي د لکونو پښتنو په وینو د دوی لاسونه سره دي موږ اپسي ته هېڅ ضرورت نه لرو په کار دا دی اپسي به مهرباني کوي اپسي به وځي موږ ټول به دا مطالبه اوس راټینګوو چې د دې اپسي موږ ته هېڅ ضرورت نشته دا واستوي هلته خپلو بیرکانو ته دا دلته راغلي دي یوه تنخوا د وفاق اخلي یوه تنخوا دلته دا د بلوچستان حکومت ورکوي او د هغه باوجود دی راولاړېږي هلته پر کویله باندې هم ټیکس غواړي پر کرومایډ باندې هم ټیکس غواړي پر هر معدنیاتو باندې ده بدامني جوړه کړې ده دی هلته بتا اخلي د ټیکس نوم یې ورکړی دی لهذا عزیزانو که وطن بچاول غواړو په وطن کې امن غواړو نو اول کار اول شروعات به د دغه اپسي څه کوو اپسي به مهرباني کوي د دې ځایه څه به وځي زموږ وطن به راخالي کوي عزیزانو دا د چمن د لوبې سره سره شاوخوا حالات خبرونه به تاسو واورئ د ژوبه سره نیولې تر دوکۍ پورې بیا له دوکۍ راواخله تر هرنایي تر شهرګي تر کوسټه پورې بیا په خانوزۍ کې بیا په کلا عبدالله په پښین کې او په چمن کې دا دومرې غټ غوبل دا ټول د یو منصوبې په توګه دا خلکو روان کړی دی یو خو یې 40 کاله مسلسله د دې پښتانه افغان وینه توی کړله که هغه د ډیورین کرسي هاخوا وله که د ډیورین کرسي دې خوا وله اوس یې د پښتنو افغانانو معاشي قتلیام هم روان کړی دی کاروبار ته دې هم نه هیله کوي تعلیم ته دې هم نه هیله کوي علاج هم نه درکوي امن خو یې دلته د وخته څخه خراب کړی دی لهذا عزیزانو دا یې بلکل د پښتانه افغان کام د ختمولو یو پالیسي روانه کړې ده دا ته به موږ راویښېږو دا ټول موږ راسه یو ملي وحدت غواړي چې پر دغه وطني ایجنډو باندې موږ سره ودرېږو او دا زورواکه دغه بدماشان خلک راوګرځو چې موږ په خپل وطن کې دا لوبه نه هیله کوو بله خبره د میډیا په حواله باندې کوو چې دلته د دې ملک هم
نام نهاد میډیا چینلان دي چې شپه او ورځ یې موږ ګورو په پنجاب کې په کراچي کې یا داسې په نورو ځایو کې یو حیوان ګچر ته ایله سوی وي دوی پر هغه باندې بیانونه چلوي د دوی تبصرې روانې وي یا دلته یو کرکټر راولاړ سوی وي یو ځای واده کړی وي دوی ټول میډیا پر سر سره اخیستي چې دا کرکټر واده په پلانکیزي کې وکړي خو بیا چې دلته زموږ د پښتنو افغانانو قتل عام روان دی په سپینه ورځ باندې زموږ د ځوانانو جنازې موږ پورته کوو او دغه ناپاکه پوځ یې وژني بیا دا میډیا خاموشه ده دا میډیا بیان هم نسي چلولی نو لهذا موږ دا میډیا ته هم دا وایو چې تاسو به تر څو پورې دا بېایماني کوئ تر څو پورې به دا بزدلي کوئ تاسو ټوله میډیا دلته په عین کې تاسو ته دا اختیار شته چې تاسو باید آزاد صحافت وکئ حقایق ښکاره کئ خو تاسو د یو صوفیدار تر ګوټو لاندې خپل ژوند کوئ د هغه بغیره تاسو یو بیان هم نسئ چلولی دا د دې ولس د دې پښتون افغان دښمني تاسو کوئ تاسو هم د دې پوج د دې ناپاکه پالیسیانو برخه یاست د دې افغان ولس دښمني مې په مخه اخیستې ده او ورسره زموږ هغه خپله سوشل میډیا یا زموږ هغه وطنپاله د میډیا فعالان چې هغه څوک د وایس اف امریکا سره کار کوي څوک دلته د شمشاد سره کار کوي څوک د بی بي سي سره کار کوي یا زموږ خپل دغه د سوشل میډیا فعالان دغه موږ قربانۍ کوو دوی ته موږ آفرین وایو چې نور هم تکړه سئ د خپل وطن نمایندګي به موږ پخپله کوو دا خلک موږ ته هېڅ نمایندګي نه راکوي او بله خبره د دا کټپوتلي اسمبلۍ په حواله باندې کوو چې دلته ټول هغه کټپوتلي خلک یې سره کوړه کړي دي دا خلک دلته ناست دي اصل کې د اسمبلۍ کې د ناست خلکو کار دا وي چې کله پر یو وطن مصیبت راسي کله بدامني راسي کله بېروزګاري راسي نو دوی سره کښېني د هغه غم به خوري خو لهذا دوی صاحبان یې صرف د دې دپاره راوستلي دي چې هغه اعلان ورته وکړي چې موږ یې چمبم لرو سبا دلته تعطیل دی چې د ده په هغه ورځ باندې ریلۍ رایستلې بریتونه شک نیولې وي یا دی د 14 اګست په ورځ راوځي یا د 23 مارچ په ورځ راوځي خو دلته چې زما په چمن کې د خلکو وینې توی سولې موږ جنازې پورته کوو ټول چمن پر احتجاج ناست دی بیا دا یو سړی نه دی ورغلی د چمن د ولس نمایندګي یې نه ده کړې نه د دې پښتون افغان ولس نمایندګي کړې ده نو لهذا دا خلکو ته موږ دا وایو چې تاسو د دې پنجابي استعمار څومره هم تابعداري وکړئ هر څومره د دوی په پښو کې ورپرېوځئ خو یو ورځ به راځي چې د دې وطن واک به د دغه ناستو خلکو په لاس کې بیا به تاسو هم د دې پنجابي سره دا پښتون افغان ولس هېڅکله مات نه کړي تاسو به د دې وطن غداران یاست لهذا اوس هم وخت شته که په دا اسمبلۍ کې هر څوک ځان ته پښتون وایي افغان وایي دا د اخلاقي طور د دې اسمبلۍ د اجلاسو څخه بایکاټ وکړي چې تاسو په چمن کې د پښتنو قتل عام کړی دی تاسو د پښتنو وینې توی کړي دي موږ قطعا د دې اسمبلۍ په اجلاسو کې شرکت نسو کولی خو که هلته چمن په وینو لړلی وي چمن جنازې پورته کوي او ته په اسمبلۍ کې ایسي ته ناست یې بیا دلته پر خپل بجټ باندې غږېږي په خپل کمیشن باندې لګیا یې د ټیکهدارانو سره د معاملات روان کړي وي نو ته د دې وطن خاین یې ته د دې وطن قاتل یې دا د دې وطن وګړي به هېڅکله هم تا نه کړي معاف عزیزانو نور وخت نه اخلمه دلته چې له موږ سره څومره هم کامپاله ګوندونه راغلي دي د دوی یو جهان مننه کوو آفرین ورته وایو او دا صرف په دا یوه احتجاج باندې موږ نسو خلاصېدلی دا خلکو چې هلته کومه تماشه روانه کړې ده د دې ډېرې خطرناکه ارادې دي لهذا موږ به هم ورته چمتو کېږو پکار دا دی چې نن موږ احتجاج وکئ را روان سټپ موږ تر دې هم سخت واخلو بیا بل سټپ تر هغه هم سخت واخلو او په آخر کې دا ټول وطن ورته وتړو ټول وطن ورته لاکډاون کړو چې زما د وطنه څه به وځې ما پرېږده زما ولس پرېږده زما د وطن امن پرېږده چې تر څو پورې دا خلک موږ ایستلي نه یي دې ته ټول راوتلي نه یو په سخترینو احتجاجو باندې موږ پیل نه یې کړی دا د چمن معامله به بیا دلته تر کوچې را رسېږي او بیا به د کوټې صدا تر غو به پورې دوی غځوي ټول پښتونخوا وطن به په دا لپیټ کې اخلي نو لهذا دې ته به ټول هر وخت تیار یو چمن موږ یوازې نسو پرېښولی د چمن خلکو د چمن ولس هر وخت د پښتونخوا وطن په هره مسله کې مېړانه کړې ده په ننګې افغاني باندې راوتلي دي لهذا نن چې دوی په تکلیف کې دي دا زموږ فرض جوړېږي چې
موږ به راوځو د دوی سره به ولاړ یو هلته که هر څوک بدماشي کوي د هغو بدماشي نه منو هغوی به پر دې مجبوره کوو چې زما وطن را پرېږده زه خپل وطن په صحیح معنا باندې چلولی سم نو لهذا دلته د ټولو ګوندو د تنظیمو د ذموارو ملګرو یو جان مننه کوو او د پی ټي ایم د ملګرو یو جان مننه کوو او صرف د کوټې نه نن چې د پی ټي ایم ملګرو په ټول ملک کې چیرې هم احتجاجونه کړي دي هغه ټولو ته آفرین وایو او ټولو ته دا پیغام ورکوو چې ټول تیار اوسئ د ننګ وخت راغلی دی پر وطن باندې د مېړانې وخت راغلی دی چې هر وخت غږ وسولو باید ټول که شپه یې که ورځې راووځو دا روډونه ورته ونیسو او په زنده‌آباد په مرده‌آباد په جمهوري طریقه سره د دې خلکو څخه خپل عیني حقوق واخلو ډېره مننه خوشحاله